ځکه چې موږ غواړو چې پښتنو ته په پښتنو کې بیداری راشي، پښتنو ته موږ دغه پوهاوی ورکړو چې د لوی افغانستان او د پښتنو د یووالي دپاره کار وکړي، نه دا چې پښتنو ته داسې شعور ورکوي او ځینې داسې پوهاوی پکې راولي چې هغه پاکستانیت هلته خپروي او پښتونولۍ ته اخلي، هغه د پښتونولۍ احساس ترې کوي، صرف د پاکستانیت دپاره کار کوي. په دې کې ځینې د پښتونخوا هغه لیکوالان هم شته، شاعران هم پکې شته، سندرغاړي دي، اداکاران دي، دا ټول دغه شي لپاره کار کوي او ډېر پښتانه د خپل پښتونولۍ څخه اړولي دي او هغې ته د پاکستانیت هغه فکر چې دی هغه یې په ذهنونو کې ورنیستلی دی. دغه د یوازې دغه د سوشل میډیا د لارې نه، پخوا به دغه د حکومتي د الکترونیکس میډیا چې ورته موږ یا به راډیو وه، د هغې د لارې به دا کار کوو، سره به دغه نصاب او دغه د پاکستان دغه ډرامې به وي. زه چې کله د پښتنو خبرې اورم که دا د هېواد نه بهر یې که دننه دوی پاکستان یادوي، خو زه همیشه دا خبره دوی ته کومه چې دوی پښتونخوا نه یادوي، ځکه دوی تر څو پورې چې وایي زه د پښتونخوا یم دوی پاکستان یادوي. بیا کله کله دوی دا وایي، مخکې په دې باندې ما یو پروګرام هم کړی او خپله یو پرزنټیشن مې جوړ کړی چې موږ سره پاکستاني پاسپورټ دی یا پاکستاني پاسپورټ لرو یا شناختي کارت لرو. بیا ما دوی دپاره داسې یو دغه جوړ کړی او پاور پوینټ پرزنټیشن چې په هغې کې ما دوی ته وروښودل چې په 1919 کې تاسې چې کله د انګریزانو مستعمره وي او په هغه وخت دا ټول یوازې تاسې نه پښتونخوا نه بلکې دغه ټول دغه سب کانټیننټ چې ورته وایي دغه د هند ټوله وچه چې دغه د حکومت د لاندې وه د انګریزانو، نو په هغه وخت کې هم دوی د بیا د په 1919 کې بیا دوی ته یو پاسپورټ ورکوو، برټش انډین پاسپورټ به ورته ویلی او ورسره به دغه به هم ورته ورکوو، دا شناختي کارت چې دوی ته اوس وایي په هغه وخت کې بیا دغه برټش انډین به ورته په هغې کې لیکل. نو دا خو د دې ثبوت نشي کېدلی چې ته پاکستانی شولې، ستا خاوره باندې پنجاب اوس واکمن دی او ستا د خاورې فیصلې د هغې واک، د هغې سیاسي واک، د هغې بهرنی واک دا ټول د پنجاب په حاکمیت کې دی. نو که تا د دې په بدل کې تا ته پاسپورټ یا شناختي کارت درکړی چې کله ته آزاد شولې، خپلواک شولې، د افغانستان برخه شولې، دغه پاسپورټ د افغانستان خپله بیا به د افغانستان پاسپورټ او دغه تذکره به در سره وي. یا که خپله د ځان خپلواکه کړو لکه بلوچان چې خپلواکي غواړي، بیا به در سره د خپلې لکه څنګه چې بنګالیانو ځان خپلواکه کړو، اوس هغه د پاکستان پاسپورټ نه لري، د بنګال پاسپورټ لري، د بنګال دغه ځای شناختي کارت لري ستاسو په دغه باندې. نو ځکه هغې اوس چې کله ته او بلکې فیصلې هم اوس خپلې کوي، ژبې هم خپلواکه ده او خپل کلتور او خپل قوم په خپل ځان باندې بنګالیانو واکمن کړو. ستا سیاست چې دی دا همیشه د پنجاب په لاس کې، بلکې دغه ځای کې دا جګړې روانې دي ځکه دا ستا سیاست د بهرني قوم په لاس کې دی، نه د بل قوم په لاس کې دی. ستا سیستم خرابه کړې او سره د افغانستان پښتانه هم ستاسې د لاسه چې دي هغې خرابه کړي دي، ځکه چې دغې د لارې نه بیا افغانستان کې هم دوی مداخله کوي. لکه بلوچان خو اوس ښه دی، هغې په دغه باندې پوه شوي دي، لکه د بنګالیانو غوندې د خپلې ژبې او د خپل ځان لپاره واکمني غواړي.